نوریا چې په نور احمد مشهوره ده افغان انجلۍ چې د کور د نفقې لپاره یې ځان هلک ګرځولی و په یو کافي شاپ کې کار کاوه بیا یو څو نظامانو لاسته ورلوېدلې ده او له هغه څخه یې انټرویو کړې او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده هغه ویلي دي زما شخصیت او له ما څخه یې هر څه واخیستل له هغه ویډیو وروسته زه په ژوندوني مړه شوم هغه وویل زه له طالبانو له خپل اسلامي امارت حکومت څخه غوښتنه کوم چې د خپلې محکمې او قانون پر اساس هغه نظامیان چې له ما څخه یې ویډیو او انټرویو کړې ده بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده غواړم چې د محکمې د قانون په اساس ورته سزا ورکولی شي او په کلکه سزا محکوم شي چې یو څه موده مخکې د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخونزاده هم په یو خپل بیان کې ویلي ول چې عکس ویډیو نور حرام دي نو دغه کار له دغې نښې څخه ښکاري چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې باید په سزا محکوم کړی شي په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو پر خاله لاس په لاس کیږي چې پکې یوه افغانه نجلۍ ښکاري چې ډېر بېوسه ده او له بېوسۍ څخه یو حلاله روزي پیدا کولو ته اړ شوې ده چې ځان څخه هلک جوړ کړي او په غور کې یو کافي شاپ کې کار وکړي د یادې نجلۍ د خپلو څرګندونو له مخې د کور سرپرست نه لري او د کور ټول مسؤلیتونه پر هغه دي هغه وویل ما د خپلې وړو خویندو لپاره چې هیڅ چاته مجبور نشي او نور څه ته لاس ونه چوي ځان څخه مې هلک جوړ کړو او په یو کافي شاپ کې مې کار پیل کړو وروسته د یو څو نظامیانو لاسته ورولوېده او له هغه څخه یې انټرویو وکړه بیا یې په سوشل میډیا خپره کړه د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې